خویندو سلامونه او مینه. دغه ژوند داسې سړی کولی شي ځان ته ګلې ګلزار کړي او یا یې ځان ته شاړه کړي ځنګل کې چې بیا پکې هر اژدها او هره بلا راځي. نو زه تل دا خبره کوم که غواړئ ژوند مو ځان ته ښایسته کړئ نو د دنیا نه هم ګټه واخلئ او په دنیا کې ځان ته آخرت وګټئ. تاسې باور وکړئ هر ښه کار چې تاسو ته ښه ښکاري هماغه ثواب دی. موږ به دا لیدلي وي، زه تل دا خبره کوم چې ښه کار او بد کار نو که څه هم مرد دی سمه ویډیو نه کېږي خو بیا هم دومره څه به درته ښکاره شي چې که ځوان دی که زوړ دی که نر دی که ښځه ده که وړوکی دی که غټ دی هغه په ښو او په بدو باندې پوهېږي. مازې خبره دومره ده چې هغه چې موږ ښکاره څه کوو بس پټ یې مو کوو. هغه چې د چا په مخ کې څه وایو هغه بیا چې څوک را سره نه وي هماغه ووایو او وایي کو، او که نه د خلکو په مخ کې خو خپله صفایي کوو خپله پاکي کوو خو بیا پریشانو چې دی په پړو نه ټینګېږو. الله مو ښاد و آباد لره. دغه ژوند یو ځل راځي، ژوند سره لوبې مه کوئ او ژوند د لاسه مه ورکوئ، ژوند کم مه شمېرئ او څنګه چې خپل ژوند دی دغسې د بل ژوند دی. څنګه چې زه یم هغسې ته یې، هېڅوک د هېچ چا نه کم نه دی. که عزت غواړئ د چا عزت وکئ، که قدر غواړئ د چا قدر وکئ او که ځان در باندې سپک وي سپکاوی کوئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.